لاره کې یو بوډای ناسته ده، بوډای ناسته ده او جاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې بوډای ولی جاړي؟ ورته صاحب د یو يهودي نوکر ما سکار پسې را لېږلی ما لیټ شم، شپه را باندې تېره شو، اوس یریږم دا سامانم نشم وړی، تبي نیولې او چې ورشم الټه به مې وهي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بیبي خفه کېږه ما، راځه دا پنډوکی به م در سره زه یوسمه او ستا مالک ته به شپارسم وکم، تا به وهیم نه. اوس بیګا آسمانونو کې الله عز اسمه سره راز و نیاز شوه او سحر له یو وینځ سره پنډوکی په سر دیو دا غي مالک ته شپارس کولو تروال دې ته سوچ وکړي. کور ته چې ورسېده دروازه وټکوله، سړی راووت، الیک سلیک وشو، خیر شه صاحب، ورته دا ستا خادمه ده، ته بې نیولې ده، وخت م ډېر تېر کو، دا پنډوکی راوړی م نه شو او زه شپارسم کوم که دې له څه سزا ورکړه مال راکه، خو چې دې ته څه ونه وایي. یهودي فوراً د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپو کې پریوت او وی چې لا اله الا الله محمد رسول. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې زه خو دې له نوم راغلی چې ته مسلمان شه. وجه څه ده؟ وی ما ته دا یقین راغی چې ته بیګا اسمانونو ته تللی او خدای سره دې ملاقات شوی. یهودي ورته هغه وی ته څه خبر شوی؟ وی د تورات یو مسله نن رښتیا شوه، ما په تورات کې لیدلی چې نبی آخر الزمان چې په کومه شپه خدای سره راز و نیاز وشي په هغه سحر به د یو وینځ شپارس کوي. نو سبا دی او د وینځ شپارس ته ته مدعی د نبوت دین لوی دلیل ستا په معراج او پیغمبرای بل څه کې دیش. عزیزانو پړومبه ورځ خو به یهودو ومنله چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای سره راز و نیاز شوی. تاسو وګورئ زمونږ وزیران وای په خړ سیلاب یوړی چرته قبر ګوري، هله پلانې وزیر قبر له غسل ورکوي. هغه ورځ یو کوواټ ته تللی دی، حاجي بازر صاحب یې لمبولی، یو وزیر تللی دی، دا کوواټ حاجي بادر صاحب یې لمبولی. نو ما چې لمبولی دی بیا به مو جنازه م کړی وی. نو زما عزیزانو 2 کروڑه بلاګانې ته سوړو نه راووتې، 2 کروڑه په هر رنګ کې، په هر شکل کې. اوس خدای دې رحم کوي چې د دې ملک انجام بڅي، انجام دې آسان علاج چې لکه تاسو ټول پاکستان اسلام اسلام چغې وهئ او جی زئی نن نه د پاکستان قانون اسلام دی او ښځې دننه کورونو کې او د ملک فیصلې به په قرآن کېږي. ته وایه دې قوم سره بله کومه لار وه چې ته به یې پې وهلی و ورسره؟ مونږ سره خو اسلام ډال دی چې دا هم پې د ټیزرګي نه رانیولی دی که نه، خو اسلام یې رانه. اوس ما به دا خوله د مرګ په ناره ټپوې که نه؟ تاسو به دې جومات کې ویلی چې خدای دې خوله ماته که، خو چې کوم شی دې غوښتوا دې رایوستو که نه. نو دا په غبرګړون شه په خپل خیر و شر نه پوهي. اوس به صاحبه غوبلی وي او غویمې وي او ها کو راوینیساو رامنډه کاو ونیساو جیل کې واچوه. دا د خدای قهر. اطمینان د قوم او د ملک د خدای په یاد کې، د خدای په قانون په عمل کولو کې. تاسو وګورئ د کومو خلقو ژوند چې د خدای یاد ته سپارلی شوی دی
دا غوی دا ژوند وګورئ څه خوندناک ژوند دی. ستا په دې ملک کې وګوره دا تبلیغي جماعت والا چې دي د دې شکلونه وګورئ. د یو مسلمان چې څنګه شکل کېدی شي هغه څه شکل تاسو وګورئ. کم کسان چې تبلیغ کې ګرځي د دوی شکلونه. بیا پرون یو ترکی راغلی زمونږ دکان د ترکو ډېر ښایسته لوړ دنګ او ډېر ښایسته ځوان او شلېدلې جامې اغوستې. نو هغه له داسې لږه لږه عربي ورتله لږه لږه اردو ورتله. حیران شو چې د ده دې ځوانۍ ته وګوره د ده دې شان ته وګوره. او د ترکو نه پېښور ته راغلی دی تبلیغي جومات کې وخت ورکړی. نو عزیزانو نورې ټولې چارې ګوره بس دي. وخت در سره اوزګاري په خدای قسم چې دغه ډله کې اسې ناست دی یو سات که نه اسې ناست دی نو یک زمان ناصحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر است 100 سال طاعت بیریا. هغه مجلس کې چې چرته د الله او د رسول ذکر کیږي یو ګنټه کې ناستل د 100 کالو عبادت بیریا نه زیات ثواب. تاسو ګورئ دي جمعتونو الکان الکان ځوانان ځوانان راټول شي او خپلو کې یو بل ته حدیث بیان یو بل ته دین بیان یو بل سره جوړ کړي. نو الله دې مونږ ته توفیق راکړي. وخت در سره اوزګاري دا نور ټولې چارې ګوره بس ټول دروغ دی او فراډ او دوکه ده. زم درته وایم چې دا دی ما سره شین توتی دی او شین باغ دی بلم دا دی شین توتی دی او شین باغ. نه شین توتیان شته او نه شین باغونه شته. وخت راتلو سره به شنه توتی د دوی ښځې وي او شنه توتیان به دوی وي او باغ نه به ګیر چاپېر پیره ولاړئ والله که دې نږدې ورپرېږدي. خانان او نوابان خان بادران او جایگیرداران هغې نه به ته شین باغ ته دننه لاړ شي. هغه ورځ یو وزیر ته یو سړی ورغلی دی. سپایي ورته وایي چې څه کوې کاکا؟ وی دغه وزیر صاحب ته ورځم. وی څه ورته وی؟ وی ما والا ډېرې بنډې والې وې زما په دغه کامیاب شوی دی دغه زه ورځمه. اوی دننه نشې تلی کاکا مونږ به تپوس ویل څنګه نشې تلی؟ پې ورمنډه کړی چې ورمنډه کړی هغه چې په دې بټ والی دی داسې بوکې غورځولی دی. بیا را پاسېدلی دی نو په یو منډه تې کور ته رسېدی. دا شنه توتیان او شنه باغونه خانان او جوابان او جایگیردار او خان بادران چې په دې ملک کې وي نشین باغ شته او نشین توتی شته او نشین چمن شته. تاسو همدغه د منګکان وروڼه یئ منګکه خاورې کنه او خاورې دې په دغه. نو عزیزانو عرض داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راغی لار کې ابو جهل په مخه ورغی. حضور علیہ السلام ته وایي چې وایه کنه نن د اسمان څه نوی تازه خبر شته؟ هغه ورته لاو زه بېګا اسمانونو ته تللی وم او خدای سره معراج و نیاز شوی. ورته ته اسمان ته تللی؟ ویلی او وی دا به د بل چا په مخ کې دا خبره وکړي؟ ورته وی چې څوک دې خوښه وي د هغه په مخ کې به ابو جهل په منډه تللی. ابو بکر صدیق ته وایي چې راشه که نن دې د یار خبرې واورېدې اریان بشه. وی ولې؟ وی نور کله وی چې ماله د اسمان نه خبر راځي او نن وایي چې زه بېګا په خپل اسمان ته تللی. ابو بکر صدیق ورته وایي چې ابو جهله رښتیا وی زما یار ویلی دي داسې؟ وی زما د پلات او منات قسمی چې ستا یار ویلی چې زه بېګا اسمان ته تللی. ابو بکر صدیق ورته وایي زما د خدای په ذات قسمی که زما یار ویلی چې بېګا اسمان ته تللی نو بلکل یې ټیک ویلی. ولې؟ ما د خپل یار د دینم په لویو لویو معجزو باندې ایمان راوړی دی
چاله چې شپه ورځ د اسمان خبر راځي نو که بیګا په خپل اسمان ته لاړو دا څه د تعجب خبره. ایمان داسې پکاري. عزیزانو بیا ابو جال راغی او لاس کې سکاڼي نیولي. نو پیغمبر ته وایي چې څنګه اندر کفے بو جہل بود گفت اے احمد بگو تا چیست زود. وای کنه زما دی لاس کې سړي چې ته پیغمبري گر رسولی چیست در مشتم نهان کہ خبرداری ز راز آسمان. ته چې د اسمانونو خبر پوهېږي دا لاس کې ووایه چې څه دي. پیغمبر وایي زه ووایم چې لاس کې څه دي که دا ستا لاس کې څه دي دا په خپله ووایي. وایي زما لاس کې چې څه دي په خپله نه شي ویلی ته ووایه. په یو ګوته پیغمبر د هغه د لاس ته اشاره وکړه. نو د ابوجهل د لاس د ننه نه آواز راغی لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ سفت. آکانو د ابوجہل پلاس کے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مونږ د ابوجهل پلاس کې کاڼي او دم رہی. د دې داسې مثال دی لکه زمونږ په دې ملک کې د کافی زمانه نه قبر پرستی را روانه ده. د قبرونو پوجا پاٹ کول بیا په قبرونو باندې دا نامی خول چې دا دې د پاره ده دا دې د پاره ده دا دې د پاره ده. لکه نن یو سړی ټلیفون وکړو وی چې دا فالج زیارت کم ځای کې ده. سړی چې فالج والی داغه زیارت کم ځای کې ده. نو ما وی چې ما ته خدا کا پته شته چې د فالج زیارت لا کم ځای کې ده. تاسو اندازه وکړئ. کله یو سړی دا عقیده وي چې دا زیارت ته او په دې فالج لري کوي دې لري کوي دې نه زیات شرک بل نشته. کله یو سړی دا عقیده وي چې زما د خپو کې باد دی او دا زیارت د آباد لري کوي دې نه لوی شرک بل نشته. عزیزانو قبر پرستی چې دا داډو په اسلام کې شته نه. لیکن ستامل کې وګوره قبرونو نسال جوړ دي. کنوریس نه دا غونډګان را ټول شي او ډولکی والا ځان سره کی او مخکې ډولکی غږیږي او رستو ور پسې دغه شکور نیولې واچوي د بابا کسو اړې نمی دی یاري ورکی زکه چلته ور سره ډنډه مار روان. نو زما عزیزانو اوس دا قبر پرستی چې مونږ کې کومه ده دا د دوی نه وستل کارې دارت او بیا ور سره چې لوی خبره دامي چې د مولا نومم پزانی خي او هغه مولا هم ځان توای آی مرګره می شیخان مرګری وی لوی لوی سنه او لوی لوی ګیرو والا دای مرګری وی. اوس دا اعتقاد د خلقو نه وستل دا د چاپلار نشي. دا اعتقاد تی وستل او بیا په دې خلقو دا منل چې ګوره مؤثر حقيقي په دې کائنات کې صرف د خدای ذات ته بنده نه دی. دا په منل دا ډېر ګران کار. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې ټولو مشکلاتو سامنا وا. د یو سړی بش پېته خدایان د نن 50 کال مخکې د هندوستان اندوانو 33 کروڑ خدایان 33 کروڑ خدایانو نن 50 کال مخکې چوس بلا نور څومره زیات شي. د هندوستان
خلقو 33 کروڑ خدایان منل ځکه چې هر یو بت به یو مرض دارو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی وی چې زه مسلمانېږم. وی چې ولې؟ وی زما یو خدای او هغه خیرن شوی و، نو مې علم بولو نور ته مې کې خو چې وچی. وی یو ګیدړ راغی او خپل اوچته کړه په متیازه وکي. وی زما د خدای ورته کتو غږیو نکو. نو مال تداوی چې عرب یبول الثعلبان براسی، آیا داسې شم خدای کې دی شي چې ګیدړانې په سر متیازي. نو زما عزیزانو عرض داو چې دا عقیده د خلقو دړنه وستل چې دي دا ډېر ګران کا. واحد ذات اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شروع وکړه، معجزات دي، کردار ده، کریکٹر دے، اخلاق دی. تاسو ګورئ نن د دنیا ګټ داسې نشته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو والا پکې نشته. دا د غلوی کردار وجوا او د لوی شان وجه. عزیزانو په دغه ورځو کې لوی مشکلات داو چې په دې خلقو دا منل چې زه پیغمبرم، بیا دا په منل چې زه اسمان ته تلم او خدای سره میراث و نیاز شوی دی، دا ډېر ګران کار پیدا کړ خلق. ابو جهل ویل ته پیغمبر یو خدای ته اسمانونو ته تلې؟ ویل او وی کتا اسمانونو ته تلې نو دا سپوږمۍ د مخامخ وګوره، دا په دې اسمان کې دو ټوکړې کا نو بیا به زستا پیغمبر یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دا خو آسان کار دی. په ګوته داسې اشاره وکړه، اسمان کې سپوږمۍ دو ټوکړې شو. بعض علماو لیکلي دي چې یوازې دو ټوکړې نشوه بلکې دواړه ټوکړې رااله، نیمه په یو لستوڼي کې نه نوته او نیمه په بل کې، او په دې گریوان کې بیا یو ځای شو او بار وته او بیا لاړه پاس. عرض داو چې ابو جهل وسوي، ابو جهل اوفو جادوګری خو ډېر لوی جادوګری چې اسمانه پورې دیم جادو رسي. بیا بار لاړ او راغو لاس کې کانی نیولې. حضور علیہ السلام ته وایي چې گر رسول چیست در مشتم نهان، کته رسول نو ازما د لاس کې سدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي څه ورته وایي گر رسول چیست در مشتم نهان، کہ خبرداری ز راز آسمان. کته رسول نو زما د لاس کې وایي څه دي چې د اسمان نه خبرونه راځي، نو دا دومره لند شیخ به خوده شي چې زما د لاس کې. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې زو هم چې ستا لاس کې څه دي او کدا ستا لاس کې څه دي دا په خپل وایي، ونه زما لاس کې چې څه دي هغه نشي ویلې تی وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ګوتا لاس ته اشاره وکړه، داسې سره د ابو جهل لاس کې کانو ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. مونږ کانی یو دومره یو. هغه کانی ابو جهل لعین په دې ځمکه راوښته وی په دې جادو. تاسو خیال راغی دا هغه مشکلاتو چې د پیغمبر ور سره مخ. ابو بکر صدیق چونکه په ابتدا کې مسلمان شوی، هغه بیا د مونږ کولو د پاره چې کوم مشکلات عقل بم حیران شي چا مونږ باغ کولو د خلق به ورته رنگ رنگ تکلیفات رسول. عزیزانو
رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات د حد زیات حد. اوس یو ټکی یاد کړئ چې یو معجزه ده او یو کرامت ده. معجزه چې دا هغه هم د پیغمبر په اختیار کې نه، او کرامت چې ده هغه هم د ولی په اختیار کې نه. کرامت وای خرق العادت تا، خلاف عادت د ولی نه یو کار صادرېدل دیتا کرامت. معجزه وای دیتا چې مقابله کې بل سره عاجز شي او داغه جواب نشي دیتا معجزه وای. مقابله کې یو سره عاجز شي او داغه جواب نشي. دا معجزات چې دي بیا الله پاک ټول پیغمبرانو ته ورکړي. لکه موسی علیہ السلام ته دا معجزه ورکړي و چې دا امسا ده، او چې امسا به وغورځول داسې هغه نه به یو لوی اژدها جوړه شي. لاس ته د ترخ کې به لاس داسې کو او چې واپس به رويستو اب پړقېدو د سپوږمۍ په شان. عیسی علیہ السلام ته دا معجزه و چې قدرتی روند به یو سړی پیدا و د په لاس راخ کې به بیناش. ابرس مرض به چې پچاو دا برګ لاس به چې پراخ کو ا مرض به تلاړ. دا معجزات د هر یو پیغمبر د خپل خپل شان مناسب. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات چو بیا پټولو چې د دغه معجزات بیا د چانو ځکه چې دا سنادید د قریشو دا باجس او جواب به نشو کوله چې بل جواب بنو ورتلو ول به دا جادوګر دی. پراپګاندا خو به کړی یو سړی دی دمګر دی دمونه چی هغه بل ما سره د لیوانیانو اجازه ده یاره کدا محمد عربي په ما خدای را پیښ ک نو ما سره د لیوانیانو اجازه ده چې دمه کې موجود شي. قدرتی اورز په لار کې رسول الله صم ور سره مخ شو چې مخ شو ورته وی زلمیه خبره وره ما اوریدلی چې تلیوانه او ما سره د لیوانیانو اجازه ده. اوس پیغمبر ورته څوي ورته وی نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. آدمګره ورته وی ها ته بیا وای پیغمبر ورته دا کلمات بیا وای چې بیا وای الله سی ولا ورک او وی لا اله الا الله محمد رسول. ما د دنیا کلامونه اوریدلی دي خدا ستاغوند کلام یاد خدای کې دی شي او یاد پیغمبر کې دی شي. تلیونه چرته ما خلق ما ته ویل چې دا لیونه دي. نو عرض دا وزیدانو که تاسو خیالو کې دی خپل زما یاره تاسو وای چې دا دومره لوی کافر چې وګوره پیغمبر ته به لیونه ستاده زمانہ کې درته کم خلق چې د دین کار کوي دا قوم ورته لیونه وای کنه وای ها ولن دا تبلیغیان والا چانه روټه غواړي او بچانه غواړي بستر چانه غواړي کټ پوزه چانه غواړي نه پیسې خپلې جامې خپلې وینځي کټوای خپل پخې روټه خپل خوري ستا جمعه تراشي دا وې سه روزه دا او دا یک روزه دا دا چله دا دلته به پراتی او تاسو به د خدای د دین دعوت درک. حالانکه په خپل ځای دا ټول مزدور کار دي مزدورایم کوي
کارونه هم کوي او د خدای په لار کې دا وختونه هم لګي. دا قوم ورته څه وایي؟ لیونی ورته وایي که نه ورته؟ بلکې لیونی لا څه کوي، دا قوم ورته وایي چې دا د امریکې تنخواه اخلي. دا قوم ورته او د امریکا که دومره خشي چې ماله تنخواه را کوي چې ته د خدای دین خلقو ته بیانوه، نو بیا د امریکې نه ښه ملک چرته شته؟ دې ذلیل قوم ته تاسو وګورئ، په مخ د ځمکه د امریکې نه لوی رذیل ملک به بل نه وي، په مخ د ځمکه. تاسو وګورئ په لیبیا کې امریکې څه وکړه، تر ننه پورې څه کوي لګیا دی، بیګای بیا په بمباری کړې ده تر ننه پورې. وجه څه ده؟ دا خدای دی چې پاکستان په سترګو ړوند کړی دی او د امریکې نه سوا کلمه نه وایي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې لیبیا د اسرائیلو خلاف ده او امریکای حکومت چې ده دا د یهودو ده او د اسرائیلو. تمام کلیدی محکمو باندې په امریکا کې یهود دي، نو امریکا د یهودو حکومت ده او اسرائیل یهود دي. لیبیا د یهودو خلاف او د فلسطینیانو او د شام د خلقو مرګره. الزام په دا لګولې چې دا دهشتګرد دی، سال جوړ کړي. امریکا دومره زمونږ دوست ملک شو چې مونږ له پیسې راکړي چې تاسو والی کلی په کلی ګرځي او تبلیغ کوي. اوس دا خبرې چې څوک کوي دا غي قباش وګوري. دا خبرې درې قسمه خلک کوي، درې قسم. یو هغه خلک کوي چې یقیني د امریکې تنخواه خواره دي، یقیني. یو هغه خلک کوي چې کم د قبرونو حاصلات خوري، قبرونو نه د پلار او د نیکه جایگیر جوړ کړي. یو هغه خلک. تاسو ورشي کاکا صاحب زیارت وګورئ، یوې میاشت له په 1.5 لک روپۍ ټیکه کیږي، یوې میاشت ټیکاداري والی په 1.5 لک روپۍ. اوس چې ټیکاداري په 1.5 لک په ټیکالي نو خود 2 لک په پیغه غټي کړه، نو اله په 1.5 لک دا 2 لک روپۍ د کاکا سے په زیارت باندې څوک اچي په خبر ګوړاند شي. نو د کاکا صاحب د پیسو ته حاجت څه ده؟ اولادای وګورئ ټول کروڑپتیان او اربپتیان دي. کاکا خیل میاګان وګورئ ټول کروڑپتیان لکپتیان د دنیا. دومره مالداري څوک نشته لکه دا خلک. الته د خزو آلو ګورئ او د سړو. دا مالګې په دغه ځای خول مالګه سټل او شکرانه چول دومره خو اخر سرونه دي در پورې پس پیګمو روټای نه منډي، خپل غل روړای چوکي یا په خله نه منډي، ساقل خو کوي خدای بندگان څه سوچ خو چې اخر د دې پیسو د زیارت تاجت څه دی؟ زیارت په پیسو څه کوي؟ دا زمونږ خزي او زمونږ سړي دا حال دوی جوړ کړي. پبو تلار شه چې د مین روډ نه د پبو میا صاحب زیارت ته پورېزي په دې لارا بازار جوړ دی. چې بازار جوړ دی پروسه کال ز ورننه و نو ټول زلمی الکان په دې بازار کې په دې دکانونو ناست. نو دیدن مستا بانے میں نورے، دیدن مستا بانے میں نورے وای پنی ملار کې سبانه کم درېګم داسې داسې کټي په دکان نس. واخلا خوري واخلا ساخله واخلا
مړ راشه دا ورته نه ځواني کوټه شي نه اخلا یو دکاندار ورپسې یو څنګه چغې وي بل ورپسې بل کلی تجربه وکړي نر سړی له بورکا ور په سر کوي او ته مخ کې شو بورکې والا ځان پسې بیا تماشا وکړي چې دکانداران ور پسې څه خیر دا ملک دی یا دا قوم دا بنی آدم په مخ د ځمکې هغه شرکیات او بت پرستی چا په خوب کې نه لیدلې چې کوم ستا په ملک کې منټ پس کی از رحمان بابا خبره ده وي پټولو مربهي چالي دلنوي پټولو مربهي چالي دلنوي اغه چاري چې ته هر ساعت په ما کړې خوب کې بچانی دي چې کوم ستا په ملک بیا ستا په ملک د جمعې د شپې تماشا وکا د جمعې د شپې الله دې داسې شرمېدل شپه چاته او نه خی لکه په پاکستان کې چې د جمعې شپې کل هم دم توبونه او کنجر توبونه دا د جمعې په شپه بیا دا رزلاو خبيسان د زمانه وګوري دا ډزې دا سه ډزې چې د غوګونو پردې بدرته وشله کلاشنکوف ته دلته ایمان تکړه دی چې کلاشنکوف پولیس 19 سال ته پرچا ورکي ورشي په اسلام خټک پرچا ورکي چې د ملک وزیر داخله دی پاغه پرچا ورکي چې تا لایسنس ولې د کلاشنکوف ورکړي الته د نکناسته لیسن ورکه او دل تراغه تی لیکو پرچا په ورکه استعمال کې د مرکزی حکومت نه د لیسنس جاری کی ستاد قبایلو پولیټیکلانه پرمټي ورکه نو خلک به پیدا زینه کوي دځي بنه اب یله خبره ده چې دا د اوس قوم د ظلم کور کې تکړی دا ګیدړ قوم ده چې دوی هم دلته پردي وادل لړ شو او کدلګ دې غوګونو نهونی و د کابل دی غرونو ته کته د تیزونه بیا وګوره او د دستونه وګوره چې په لنګو به روان یو طرف ته دا کیږي بل طرف ته دا کیږي دومره وسله لکه په پاکستان کې ده په دنیا کې زه وګرځیدم ما یو ملک کې وسله نه لیده پولیس سره وسله نشته فوج په سرکو ګرځي وسله نشته ور سره تش ګرځي تش پای بای نه ټوپک نه تماچا ور سره خو چې دا سي درته وګوري پرتوک کې به متیازي وکړي دلته ور سره کلاشن کوپی چې تو ورته وګوره جنډا بازار اجړه بدریات شي تاسو خیال راغی تاسو تور څه وکړه او پاکستان خو هغه ملک دی هغه ملک د سن 47 نواله ترننه پوري ما د دوی تور نه کړ تور نه دا دا کړي چې کشمیر لا غزاله تلیو نو اندونه پوزې پرې کړې په نتکای پورې او کارتوسونه به راوړل ته چې سخانه کې به په فوټ پاتونو باندې خرصول بیا دا کړي اوسم دا بازي بوډاګان شته چې کشمیر غزا مې کړې ده نه لا غزا ده نه د پوزو غزا ده کړې انده پوز نه بچنت کین نه وطن تابته پوزا وسه کارتوسو غزا ده کړې په سخانه کې مالی دلی چې خرصول خبره دادا چې د دې ټولو سيزونو علاج صرف او صرف په آسماني قانون کې دی چې سو پورې د دې ملک قانون آسماني قانون شوی نه زما دې په خدای قسمی چې خورز نه ګوري خورز به نه ګوري سیاسي خلقنم خدایان جوړ کړی دا خیال دی د بجلیګر مولا سره مرګرم ګوره کې چرته وزیر شو سي راکړ دا خیال پوښ ګوره کې چرته وزیر شو سي راک اوس یو بل را په مخه کړی دا
ها کو سچل ګوره کدی څه جوړ ک جوړېدل چې خدای نه کړی د دې پلارم ویلیو چې روټي کپڑا مکان بدر کوم ویلیو کني ویل چې د خدای اسرم نه و د بندا اسرم و نتیجه څه شو اے بدبخت قومه د بندا اسری پریګ دی د خدای اسرونی دا غزات اسرونی چې د مور د خېټې نواله تر قبر پورې استاد خلی ته روټي او رزق څوک در رسي نو دې قوم خدای پریخه چې خدای پریخو نو تاسو خدای پریخي نو هغه شرمونه در نه جوړ کړ هغه شرمونه چې الله دې داسې څوک نه شرمای لکه نن چې پاکستان شرمېدلې ده خبره د وسلو نه ده خبره د ایمان ده او خبره د غیرت ده وسلی دي چې صاحب ټوپکی دي چې تماچی چې شلډزي دي او جرمنای ده او فرانسای ده زما وس ورسی او ما نه چا چاکو ګرځولو نو زبد سړی بچی نه چاکو ستاسو کار دی وسلې ګرځول دشمندار ما چې دشمندار زبستا د دشمنه علاج وکم یا به جوړه وکم او چې جوړه نه پر اور به معلوم کم یو بدر کې ټاټای کم چې د نوغه در توبه سم بیا به ټوپک چا پسې ګرځي دا د خدای په قهر اخته قوم خپلو کې یو بل لپړانګان دي بار د توري نه دي کیږي بچ زمون په سر خو عظیم اور ولاړ دی د روس اور وګورئ د هندو اور وګورئ د امریکای اور وګورئ اورم په سر ولاړ دی او بدبختو سوچو کوي والله چې د شپې څملای او سار را پاسې د روس ټینکونه به درته په کوڅو کې ګرځي دا به زه تا ته وایم چې راشه اوس دغه وزیران دی راوله دا خېټې چې د ګډانو قبرستان دی دغه اوس راوله چې اوس پرتګو کوي که کابل کې ګرځېدی شي نو پاکستان کې هم ګرځېدی شي دې خوشفهمۍ کې مبتلا نشي چې مونږ سره یو دوا کړکړی جازونه دي کړکړی به دې ولاړی او را بشي اور به در باندې بلکې یو وخت کې به ته بچي چې ملک د ملک متفقی او ډټیاوي د دشمن مقابله د پاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشکلات هغه دا چې یو سونو کالو عقیده د چا د خیال نه وست بل مشکل ورته داو چې عیسی علیه السلام ته عیسایانو د خدای زوی وي او دا د عیسایانو نږدې زمانہ و يهودو عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وي دا عظیم طاقتونه پیغمبر ته د دیم لویا سانحه واچي دا به د دې دماغ نه څنګه وباسي چې عیسی علیه السلام د خدای زوی نه دی یا عزیر علیه السلام د خدای زوی نه دی دا ټول مشکلات لیکن چې عزم مضبوطو اراده مضبوطه وا او د خدای نه امداد غوښتلو هر وخت کې د هغه پیغمبر مشن او شان موګورا چې نن د دنیا ګډ ګډ تور رسیدو او هغه خلق موګورا چې چا د پیغمبر د شان خلاف کو نو عزیزانو عرض داو چې اصل اسلام یو آسان مذهب دی یو سهل مذهب دی مشکلات دین رستو بزبیا تاسو تخیم چې هغه آسان او سهل مذهب کې مونږ خلقو کم مشکلات چې تاسو خود کا په قران کریم کې غور وکړئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسمانی معراج چې دی هغه د قران نه ثابت قران کې وګورئ سبحان الذي اسرا بعبده اول خو لفظ سبحانه کې وګورئ
دویم بیا اسرا بعبده اللہ فرمائی چھے اسرا اصل کے دشپے بوتلو توائی او بیا ور سره قید د عبده لگئی عبد په عربی جبه کې روح او جسم دواړو توائی یوازی روح تا یا یوازی جسم تا عبد نه وای د دې داسې مثال دی لکه پښتو کې وای سړی نو سړی ورته اله وای چې هغه بدن او روح دواړه یو ژوندی نو ورته سړی وای او همدغه سړی دی چې څه وخت کې روح تی وځي نو بیا مړی ته هیڅوک هم سړی نه وای بیا ورته مړی وای تاسو خیال راغی مړی ته څوک سړی نه وای بلکې هغه ته مړی وای نو عبد روح او جسم دواړو ته وای کله رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج یوازې په روح شوی وی نو بیا خدای دروغ نه وایي بعبده به نه ویل یا یوازې په جسم شوی وی نو یوازې روح نه بغیر جسم تم عبد نه وایي نو بعبده قید لګول سره ازاله د دې وهم شوه چې معراج په دغه بدن سره د روح شوه بیا سبحان الذي دا د تعجب په وخت کې ویل شي کینی دغه ځای کې د سبحان الله ضرورت هم نو سبحان الذي او دا معراج نه خدا خلق انکار کوي نه مني نو اللہ فرمائل سبحان الذي اسرا بعبده تاسو خیال راغی نو عزیزانو معراج د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د خود قرآن نه ثابت او سابیله خبره ده چې څوک په حقایقو د قرآن نه پوي یا په باریکاتو د قرآن نه پوئیږي آ جدا شے لیکن قرآن کریم نصن په دې گواه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج هغه روح او بدن دواړو سره شوه عزیزانو چې واپس راغې هغه یو باس ته اوس اشاره ده چې 1,40,000 پیغمبران دا چې د دې مخه معراج تتلو نو په بیت المقدس کې ورته جمع شویو او کنه واپس چراتلو ور سره راغلي روایات دواړو طرف ته حافظ ابن کثیر روایت دا ده کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې معراج تتلو پس بیت المقدس کې پیغمبران د دې مخه چتلو ورته نو راغلي واپس چراتلو نو 1,40,000 پیغمبران ور سره راغله او دا لوی اعزاز د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او سوال په دې مقام کې دا ده کتا استیادی ابتدا نه دا باسو د روح او د جسم سکافی مودا وړاندې اوس دغه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې بیت المقدس تا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره رااله نو دا وخت
د سبا وختو د مانځه ټیمو په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر مونځ مخکې وکړه او دا 1,40,000 پیغمبران ټول ورپسې ولاړ او دې مقام کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم چې سلام وګرځول او دعا یې کوله نو دا تمنا یې وکړه چې یا الله دا دومره عظیمه جمع د 1,40,000 پیغمبرانو کاش چې دا ثواب خو زما د امت وې الله ورته فرمایل چې حبیبا خپکه گما ستا امتیان چې د جمعې 2 رکعات فرض په امام پسې وکي نو دومره ثواب به ورکوم لکه د 1,40,000 پیغمبرانو په صف کې مونږ کړي عزیزانو دې مقام کې اوس بل باس چې دا انبیاء د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عزت کې د اسمانونو نه لاندې رااله نو دا په کوم شکل کې عزیزانو دې ته صورت مثالی وایي په عالم مثال کې زمونږه دا ډانچه او دا روح او صورت داسې موجود دی لکه زوست چې یو بل ته ګورو داسې نو انبیاء علیهم الصلاة والسلام چې دي بالکل په هغه هیئت او په هغه صورت کې رسول الله سره راغلیو چې کم هیئت او کم صورت په دنیا کې وو عزیزانو دغه وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله حرم على الارض اجساد الانبیاء الله حرام کړی دی پس مکه باندې جسم د پیغمبرانو د پیغمبر جسم ته زمکه تعرض نشي کوله د پیغمبر جسم چې کومه ورځ نه کېږي تر قیامت پورې به محفوظ پروت که تاسو خیال کړئ یو مشهوره واقعه ده د ایوب علیه السلام دا د پښتو کیسو میسو کتابونو کې لیکلي چې د ایوب علیه السلام بدن کې چینجی شوی او دا شو دا 14 درو خبره پیغمبر الله په هغه بیماری نه بیماری چې د خلقو ته نفرت پیدا شي 18 کاله بیمار ضرورو لیکن بدن کی چینجی دا سبب د نفرت ګرځي او پیغمبر چې د الله په هغه مرض نه بیماری چې د خلقو ته نفرت پیدا شي دا سه دا د قصو میسو کتابونو والاو جوړ کړي نو عرض داو چې بیا 13 کاله بیمار والیو دام امتحان الله دنیا ته خود چې وګورئ 13 کاله می په کټ کې سملولې دی او په 13 کاله کې 13 منټ هم ظاهر کړي نه آخر کې دعا وکړه خدای ته چې یا الله بدن سره می چې ارڅ کې خو خدای جبه ته می سموایا چې تا په یادو دا امتحان او دا ابتلا بیا ولا زامن ته د کوټې لاندې کړ شیطان راغی زامن دې کوټې لاندې شو الحمدلله د خخېدو د غم نه مخلاص بل سړی راغی ګډي او چيلې دې ټوله وبو یوړې خور په راغی و الحمدلله د خدای مال او خدای واغستو زما ور سره څه کار دی زما د خدای د منځ کې حائل مواقع کې دا امتحان مونږ دې نه رحمان بابا وایي چې د یو وخت د ځان د پاسه کوک شي چې د یو وخت د ځان د پاسه کوک شي ځان هغه ساعت له خدای مرور کې یو وخت دی چې کوک شي او تکلیف درته ورسی نو خدای نه ځان مرور کې
په کلونو خوشاله او په عیش او عشرت کې مبتلا ہے، خو چې یو منټ در باندې خفګان راشي نو خدای نه شکایت شروع کې چې یا الله زدی لیدلې ما، خدایم زما زوی دی لیدلې او زما خزه دی لیدلې وا دا دې مړه کړه. دا تاسو خیال راغی وا د دغه خلقونه چې اتلس کاله بیا به خزه مزدوری تطلا ماخام به چې مزدوری راوړه سبه دته پریزانه جوړه کړه او سبه د خدای په نامه ورک دا خزه وا. پس خبره ورته ده غوسه شو او د قسم خوړو چې خزه والله چې زه جوړ شم چې تا بسل درې وهم، چې د څه وخت کې جوړ شو یا الله ما خود دې خزه نه قسم خوړل. خدای ورته وی ایوبه دا سه خزه به پیدا کی دا دې چې تا سره څه وکړه دا سه به پیدا کی وې قسم سره به څه کوم. الله ورته چل خی چې د سلو ډکو یو